د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د ګوزڼ ضد پولیو واکسین 3 ورځنی کمپاین پیل شو. دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د پولیو دغه واکسین به په هیواد کې په 5.3 میلیونه هغه ماشومانو باندې تطبیقیږي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي. نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې 15 نیټه چې د نومبر د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري د هیواد په 11 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري د 15.3 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم ولري د پولیو واکسین تطبیق شي. ډاکټر شرافت زمان په هیواد کې له قومي مشرانو، مخورو، علما کرامو او بانفوذ اشخاصو غوښتي چې د واکسین په تطبیقولو کې د دوی د روغتیايي ټیمونو سره همکاري وکړي ترڅو د واکسین کمپاین په سمه توګه ترسره او په ټولنه کې د واکسین تطبیق د بېلابېلو ساري ناروغیو د مخنیوي سبب وګرځي. له قومي مخورو، علما کرامو او د کورنیو له مشرانو څخه غوښتنه همدا ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسیږي ترڅو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. د یادونې وړ ده چې د پولیو واکسین دغه کمپاین به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر له 15 نیټې تر 22 نیټې پورې د جنوب، ختیځ، شمال ختیځ، مرکز او لویدیځې حوزې په 11 ولایتونو کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، ارزګان، کندوز او هرات ولایتونو کې ترسره شي چې په ترڅ کې به شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي.